अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास दोस्तانو अल्लाह ताला दी वकी چې صحت او عافیت جامه پتن ولري زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا ډیفرنس بټوین د نیوټرل ان ارثینګ د نیوټرل او ارث ترمنځ فرق څه دی. نیوټرل عموما د سټپ ډاون ترانسفارمر څخه موږ ته پلاس راځي او ارث عموما دوستانو چې کله موږ ځمکه جوړه کو دا غي څخه پلاس راځي. نیوټرل عموما د سرکټ د کمپلیټ کېدو لپاره لپاره استعمالیږي او ارث د برق د شارټ څخه د خطراتو څخه د حفاظت او ساتنې لپاره استعمالیږي. دوستانو مثلا موږ په کور کې لرو برقي وسایل تو لرو پکې لرو واشنګ ماشین لرو او داسې نور برقي وسایل دي دوستانو چې دا په 220 برق باندې چلیږي. نو کله چې دوستانو موږ ایوازي د تفاز لین یعنی ګرم لین نصب کو په دغه صورت کې دوستانو دلته کرنٹ سٹاپ کیږي او د دې سره نیوټرل لین نوي نو دغه کرنٹ سٹاپ کیږي دوستانو او دغه ماشین نه چالانیږي نه هغه سٹارټیږي نو په دغه صورت کې دوستانو دلته کرنٹ سٹاپ کله چې دوستانو منګه نیوټرل لین دې ته نصب کو نو کم کرنٹ چې راځي دوستانو به ته د نیوټرل لارې هغه واپس جز منګ ماشین نه هغه کار او پالت شروع کوي او هغه سٹارټیږي او چالانیږي. نو په دې صورت کې دوستانو موږ کولای شو چې ووایو چې نیوټرل تار چې دوستانو دا د سرکټ د کمپلیټ کېدو لپاره استعمالیږي او ارث تار چې دوستانو دا زموږ د حفاظت او ساتنې لپاره چې د برد خطراتو څخه د شارټ څخه دوستانو موږ ساتي. هغه دوستانو کله چې موږ ځمکه اجوره کو د دې څخه یو لین راوباسو او هغه لین دوستانو خپل مین بورډونو ته او به فرعي بورډونو ته به ساکټونو ته ورکو بیا هغه برقي وسایلو باډینو سره ټچ کیږي دوستانو چې موږ د دې څخه کار او فعالیت اجرا کوو. نو ویل شو دوستانو چې نیوټرل تار د سرکټ د کمپلیټ کېدو لپاره استعمالیږي او ارث تار مونږه د برد د خطراتو د شارټ څخه دوستانو هغه ژغوري او ساتنه او حفاظت کوي. دوستانو عموما د نیوټرل تار کلر چې هغه بلیک وي او د ارث تار رنگ چې کلر چې دوستانو دغه شین وي. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع هم دومره واکه غواړي د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې جوړ کړي. نو زما چینل سره سبسکرایب کوئ او دا ویډیو سره لایک کړئ. توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.